السلام علیکم. د حسین راډیو خوږو زړه ته رانږدې اورېدونکو او د خیال هنداره خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اورېدونکو د سپوږمۍ خور ناول درېیمې برخې سره ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. هیله ده دا برخه هم راسره تر پایه واورئ او له هرې لحظې ځانګړی خوند واخلئ. سپین لاسونه د څوکۍ په تخته ایښې وه. وږې سترګې مې د شینکۍ په لیدو نه مړې دي. سپینو مرمري لاسونو کې سرو وینو آسونه ځغلول. شینکۍ له پخوا ډېره ښکلې شوې وه. په زړه مې بې صبرۍ پیریان ناست وه. سم له واره شینکۍ خبرې راسره پیل کړې. پوښتنه یې وکړه چې واکه رخصتي دې په خیر تېره کړه. وجود مې میږي میږي شو. هو په خیر تېره شوه. له ځان سره مې وویل چېرته په خیر تېره شوه؟ شپې مې ستوري او ورځې مې خپلې ګوتې شمېرلې. د ظالم لورې په ما خو د لویې نړۍ 2 قدمه کړه. د پاتو مې ترې وپوښتل چې هغه چېرته ده، ولې پوهنتون ته نه راځي؟ شینکۍ راته وویل پاتو بلا خبره نه وي چې پوهنتون درسونه پیل شوي که نه. هغه خو له ما او تا زیاته لیواله ده. بله دا چې مور او پلار یې هم درسونو ته زیاته هڅوي، ځکه د مور او پلار یې ولور ده. د شینکۍ نننۍ خبرې مې زیاتې په زړه خوږې لګېدلې. زړه مې غوښتل چې تل مې د شینکۍ وږمینې خبرې اورېدلې. یاد هم د تختې په سر ځان تیر باسه، خو زما هر خبره یې څارله. شینکۍ د ښکلې څېرې درلودلو تر څنګ زیاته هوښیار هم وه. زیاتې خبرې له چا سره نه کولې او خپل پښتون غرور به یې تل په خپلو پلو کې نیولی وه. د پښتو مضمون ښوونکی مو ټولګي ته راغی او درس یې پیل کړ. د درس په منځ کې له ما پوښتنه وکړه چې هغه شاعر واک ته یې؟ د پوښتنې ځواب کې مې ورته وویل هو هغه زه یم. شینکۍ له شنو سترګو په 2 بنګالي توتیانو وویشتلم او د شنو سترګو سیوری یې زما په خاورینه څېره وغوړوه. له درس وروسته شینکۍ لیندۍ سترګې زما په لور کږې کړې. واکه رښتیا شاعري هم کوې؟ شینکۍ ته مې کړه هو خو لږ لږ. ځان د شاعر نه وایم، بس کله کله د زړه پټې خبرې د قلم په ژبه بیانوم. شینکۍ داسې پرې نه ښودم، راته یې وویل د زړه پټې خبرې د څنګه د قلم په ژبه بیان کړې؟ کولی شي ماته یې لږ ووایې؟ د شینکۍ دې غوښتنې ته ګونګ پاتې شوم. په خوله کې مې ژبه وچه شوه. ځان سره مې وویل واکه په ګلونو ګډ شوې، خو ځان مې ډاډه کړ. شینکۍ ته مې وویل ته صبر چې په بکس کې یو کتابچه ده، هلته مې لیکلي. کتابچه مې راواخیسته او هغه ګوډې ماتې کرښې مې د شینکۍ مخ ته کېښودې. شینکۍ د خپلو شنو سترګو باران د کتابچې په سپېرې دښتې وروه. زه داسې یو انسان یم چې زړه مې ژوره بیلود په هر چا، خو ستا په یو وار لیدو زرې زرې شوم او مړ شوم. ای ستا یو مسکا مې ژوند بدلوي، بنګ راکوي. نور هیڅ نه وینمه، تا وینمه له رڼاګانو رڼا. قدم او قامت دې ښکلی، زړه مې په لاس کې مه وړه. ګوره بې زړه به شمه، سکون د ژوند مې ته یې، آرام د زړه مې ته یې، ته یې بس ته یې ته یې ته یې. ځان مې له ځانه پردی او فکر مې کوه چې شینکۍ په دې کرښو له لوستلو وروسته څه فکر کوي. ابلیس سل فکرونه مخ ته راته کېښودل. شینکۍ 2 بادامي سترګې د کتابچې په لیکو کرښو کې خښې کړې وې. زیات وخت یې پرې تېر کړه. کتابچه یې بېرته راوسپارله. شینکۍ راته وویل شعرونه د ډېر ښکلي دي، زما شعرونه خوښیږي خو لیکلی نشم. شینکۍ سره په خبرو مې زړه من غوښې اخیستلې. هر یو ښوونکي به درس راکوه. شینکۍ په د چپټر درلودلو تر څنګ د خولې لیکچر هم لیکه. خط یې د سترګو په څېر ښکلی وه، خو زما خط هم د شینکۍ له خطه کم نه وه. د خط لیکلو سبک مو یو وه. زما او د شینکۍ خط کټ مټ یو شان وه. په اسانۍ سره یې توپیر نه شو کېدلی. یو ورځ ارتباطاتو مضمون ښوونکی راغی او غږ یې وکړ زما له درس څخه راضي یاست او که نه؟ په لیکنې بڼه یې راته ولیکئ. هر یو ټولګیوال مو ورته د زړه خبرې ولیکلې. سبا بیا ښوونکی ټولګي ته راغی. ویې ویل یو ډول خط وه چې له ما ډېر پکې د سر ټکول شوی وه. خط ښکلی وه. په تختې زموږ د سبک ډول څو کلمې ولیکلې. شینکۍ ما ته او ما شینکۍ ته وکتل. پوه شو چې زموږ دواړو له منځه یو کس خط دی. اوس شینکۍ سره په خبرو کې بلد شوی وم. یاد به راته هر وخت تېرې خبرې یادولې چې شینکۍ سره به یې مې کولې او رنګ به مې پیکه شو. خو اوس د شینکۍ پر وړاندې مې جرأت زیات شوی وه.
زمونږ ترمنځ په هره ورځ خبره له خندا وسره وي. د صمیمیت یو حد ته رسېدلې وه. د مني موسم په پیلېدو وه. په ونو کې ځای ځای پاڼې ژیړې شوې وي. په نري باد به نارنجي پاڼو له ونو سره مخه کوله. هغه څانګې چې له غروره به په یو ځای نه ودرېدل اوس لغړې شوې وي. د خزان سپېره بادونه پرې راغلل. موسم په ورځ سربرې خرابېده. هغه هوا چې له ځان سره به د لونګو بوی راوړه پاتې نه شو. شنه چمنونه بې رنګه شول. د 20 سلنې ازموینې وخت هم ډېر تېر شوی وه. زړه مې زیات ویرېده او کله کله خو به د رضا ورکه شوه چې روانه رخصتي به راپه یاد شوه. دا نو نه زما د زړه خبره وه او نه د بل چا. له دې ترخې پیښې سره مخ کېدل لازمي وه. له هر وخته اوس له شنکې لرې کېدل راته ګران وه. ځکه له پخوا اوس راته زیاته نږدې شوې وه. یاد ته مې وویل دا ځل شنکې پسې مرم. په وروستۍ ورځ تابوت در سره راوړه. یاد راته په ټوک وویل تابوت به درته په جاپاني آس راوړم، غم به نه کوې. هو هوا سړه شوه. پرته له څادر او کرتۍ پوهنتون ته راتلل ستونزمن شول. نري باد له لګېدو سره به د هر چا ساړه کېدل. شنکې او پاتو به چې سره یو ځای شول زیاته شوخي به یې کوله. په سړه هوا کې به د ټولګي پکې چالان کړل او بهر به ووتلې. په دې ورځو کې مې شنکې زیاته زړه ته ننوتې وه. مسافر ټولګیوال مو هر وخت د ازموینې خبرې کولې چې هر کله به ازموینې پیل شوې ویل به هسې نه چې واوره وورېږي. سبا مو د ازموینې لومړۍ ورځ وه. هر چا خپل چپټر په لاسونو کې نیولی وه او درسونه یې ویل. د شنکې هره خبره مې په زړه داغ پاتې شوه. مینه ناکې خبرې او د هغې خمار کتل یوازې یو ورځ پاتې وه چې د شنکې شنو سترګو او ګلرنګې څېرې ته په مړو سترګو ورګورم او ښه دیدنې وکړم. شنکې د تیر سمستر په څېر نه وه. د هغې خبرې او کړنې راسره زیاتې ښې شوې وې. له هغې جدا کېدل له ستونې د زهرو غړپ تېروله وه. دا وخت له شنکې جدا کېدل زما لپاره ځکه ګران وه چې 3 میاشتې مو یو بل سره نه لیدل. شنکې او پاتو به د ورځې شنې لوپټې په سر کړې وې لکه د چونغر سهرانۍ کوترې الوتلې. خو زما په نري زړه د ژړاګانو باران پیل کړی وه. شنکې چناري ونه درلوده او ورسره به یې لوړې څپلۍ پخو کولې. دومره به راته زړه ته ننوته چې ځان به مې په خپل ځان بخیلي کوله. د پوهنځي مخې ته مو ټولګیوال راغونډ شوي وه. یو له بله د مخخې غېږې اخیستې. خو زما سترګې او زړه له ژړا نه تشېده. یو ځای ته لاړم. ټولګیوال مې له نظره لاندې وه خو هغوی زه نه لیدلم. شنکې ژېړې خاورې رنګینه دستکول غاړې ته اچولې وه او پاتوی له دواړو لاسونه نیولې وه. دواړو خبرې کولې. شنکې به ورته له خندا په ملا ماته شوه او په ګلابي شونډو به یې لاس کېښود. زما د زړه د رضا پرته له یاد نور هېڅ خبره نه وه. شنکې هر بیلتانه په اور داغلم. له زړه به مې لکه سوځېدونکې ربړ تورې لوخړې پورته کېدلې. موبایل مې په جب کې وتړنګېد. یاد را سره خبرې ویلې چې چېرته یې؟ د پوهنځي مخې ته راشه. دا چې زما اوښکې پر مخ راغلې وې او سترګې مو هم رنګ اړولی وه. مخ ته مې څو لپې اوبه واچولې چې څوک را باندې پوه نه شي. د پوهنځي مخې ته راغلم. د شنکې شفتلي کورتۍ په ځان کې وه. دا هغه وخت وه که چا په غاړه کې لاس را سره اچولی وی او را سره زما ډک زړه تش کړی وی زیات ثواب به یې ګټلی وه. شنکې د پوهنتون له طبیعت سره مخه وکړه. له شا بوټو ګاڼو د شنکې ښکلې او زړه راښکونکې قدم ننداره کوله. د شنکې د بیلتون چغې وهلې. شنکې د پوهنتون له انګړه خپل قدمونه اخیستل. د پل نښې زما سترګو ته اغزې جوړ شول. شنکې د پوهنتون له دروازې ووتله. د سترګو نظر مې د شنکې له قدمونو سره ولوبېد. ماشوم احساس مې شنکې لمنې رانیوله او هغه یې نه پرېښودل چې لاړه شي. شنکې له څو نجونو سره په موټر کې سپره شوه او زما هیلې زما روح سره یې مخه وکړه. د اووم اسمان له منارو راولیدم. د بیلتانه په پسه شاړه حلال شوم. د وجود هډونه مې بې بنده مات شول. د الوتو په وزر مې د سریخو باران راغی. رنګین بازار مې لمر په لمر پرېوت راوخوت. د ټولګي خوا ته مې منډه کړه. د شنکې د څوکۍ په خوا کې کېناستلم. له تشې څوکۍ سره مې خبرې پیل کړې. تشه څوکۍ مې له ګریوان رانیولې وه او په چغو چغو مې د شنکې غوښتنه ترې کوله خو تشې څوکۍ هېڅ ځواب نه راکوه. د ژړا په سیلۍ مې د بیلتون بیرغ راپانده وه. ناهیلې له ټولګي ووتلم او د کلي په لور راغلم.
زمکې ځای نه راکوه ازلی فطرت مې په سر زنګونه وه د زړه مجازي مې د شنکې پسې بیللې وه داسې به وم لکه کوم څه چې مې ورک کړي وي او هغه په لټه کې وم کله کله به مې د سمیر هجران یس تېرېدې سندره اورېدله د زړه شینلی به مې لږ لږ پرې ښېرازه شوه په شپه ورځ نه پوهېدم د ژمي نښې نښانې هم تر سترګو کېدلې یوه شپه ډېر ساړه وه سبا چې بهر ووتلم د خدای طبیعت لکه د سولې کوتره سپینې جامې اچولې وې ته زنګنونو واوره ورېدلې وه سپینه واورو سترګې برېښولې د ونو په څانګو ډېرې واورې زنګېدلې د بامونو سر ته پورته شوم بامونه مې د واورو له شتون څخه پاک کړل د کلي ماشومان کوڅو ته راوتلې وه په واوره ویشتل کول وروسته له واوره د انسان څېره جوړه کړه خوا او شی ترې اتڼ کاوه ځمکې سپین څادر اغوستې وه سهار چې به لمر سترګه له غره راښکاره شوه د واورو په سر به سپرغۍ و نڅاوې کولې هر څه ښه نه وه د وجود غړي مې داسې کرښته وه لکه چا چې غوس کړې وي هېڅ شي ته مې لاس نه ورتلو د نړۍ له هیلو مې لاس وینځلی وه د شینکې د لاس هېڅ نښه هم راسره نه وه چې لږ مې د زړه آرام پرې شوی وای یوازې د هغې څېره مې د زړه په سترګو کې ساتلې وه ژمی هم تر نیمایي رسېدلی وه د یاد د کور خواته ورغلم یاد د خپل زردالوګانو په باغ کې لرګي ماتول په ساړه ژمي په تندي خولې ورماتې وې د لرګیو ماتول پرېښودل راته مخامخ کېناست خبرې راسره پیل کړې راته یې وویل اوس خو ښې له پخوا نه څه ناسه تازه شوی شنکې اوس هم یادوې که نه یاد ته مې وویل دا چې در سره په سپېرو شونډو خاندم دا هسې له نړۍ سره تمثیل کوم په زړه مې نور څه دي هغه څه مې په زړه دي چې په دې کمزورو تورو کې نشم بیانولی زما د زړه خبره لپاره داسې ژبه پکار ده چې زما د زړه پوره ترجماني وکړی شي یاد راته مسکی شو ویې ویل ستا خبرې هم سمې لکه د غني خان ګونګه شاعري د ځانه دې سم فیلسوف جوړ کړی دا څه کوي ها رب دې درته خیر راپیښ کړي تا به بیا په کومو زیارتونو ګرځوو یاد ته بیا په غوسه شوم ورته ومې ویل یو خو ستا د دا ډول خبرو خلاص نه شوم یو خو د ډاډ خبره خو والله که راته وکړې همدا زړه مې غورځوي او بس یاد له خولې په کړس خندا راپورته شوه هغه خندا چې کله به یې په ټولګي کې وکړه نو ټول ټولګیوال به ده ته مخ ور واړوه یاد وویل د ماشومانو خویونه مه کوه پاسې خبره ځان مه خفه کوه اوس پوه شوم چې په کومو خبرو خفه کېږي زه به هماغه خبرې درته کوم د کب میاشتې هم رانوې شوې وه تیز باد په هر شیبه ونې خورولې او د څانګو به ورته د باد په نریو تارونو سندرې ویلې داسې ښکارېده چې ژمی په ختمېدو وه د ونو په څانګو کې هم ګلان په سپړېدو وه وړو رنګینو میچو به د ګلانو په منځ له شبنمه عطرونه اخیستل او ځینو څانګو کې به غوټۍ یو له بل سره په مسکا وې د پټې په پولو هم شنیلو ځای ځای سرونه راپورته کړي وه هر خواته د پسرلي رنګینې خوشبویي حس کېدلې نریو وږمو به د هر چا طبیعت ته خوښي وربخلې ونو شنه څادرونه اغوستې وه نوي کال ته یوازې 3 ورځې پاتې وې د فیسبوک په مجازي نړۍ کې لګیا وم نجیب د مسنجر له لارې را سره خبرې وکړې نجیب خو پیژنې هماغه ټولګیوال ملګری مې چې کیلګي ته د چکر لپاره را سره تللی وه هغه ویل سبا ته ځان تیار کړه چې سمنګان ولایت د تخت رستم یعنې د رستم تخت تاریخي سیمې ته لاړ شو او نورو ښکلو ځایونو به هم وګورو بله خبره دا چې یاد دې له یاده ونه وځي هغه هم د سره خبرې کړه چې را سره لاړ شي لږ به ساعت تیر شي په سبا 4 کسه چې ټولګیوالو د پخلنځي ځینې توکي مو له خپلو کورونو له ځان سره واخیستل 8 بجې د نجیب په موټر کې د سمنګان ولایت پر لور روان شو په لاره مو د بندو په ښار ګوټي کې د میلې لپاره هر څه واخیستل په لاره مو بنډار ښه ګرم وه د نجیب ډریوري عجیبه وه فیلډر یې په لاره سم نه سوه یاد غږ پرې وکړ نجیبه که ډریوري دې تر سمنګانو همداسې وي فکر نه کوم چې په روغو زړونو د رستم تخت وګورو خیر نیمه ګړۍ دې وروسته ورسېږو خو چې روغ لاړ شو ما هم له دې خوا وسکونډه چې سړیا په زړونو مو بلا ارمانونه پراته دي هسې نه چې د تورو کندو خوراک مو کړي پام کوه ورورکه ګړندي موټر مو د هوا عطرینه سینه د مزل لنډېدو په موخه څیروله د رباتیک کوتل هوارې پخت او جلګې مخې ته راتللې په شنو دښتو کې د کوچیانو خیمې او کیږدۍ وهل شوي وي واړه له ښکلاو ډک وري د خپلو میندو په شاوخوا کې څرېدل شپونکي ورته په یو لوی کټ ناست وه نجیب ته مې غږ وکړ
چې موټر ورو کړه د شپونکي خواته ورشو. موټر یې د شپونکي تر څنګ ودروه. موږ ترې ښکته شو. شپونکي درنه جلګه اخیستې وه او شملوره لونګۍ یې په سر کړې وه. سلام مو پرې واچوه. شپونکي له خپل ځای راپاڅېده. لاس په لاس مستړي مشي سره وکړ. شپونکي وویل ځوانانو لکه چې د مزار شریف په لور د نورزو لپاره ځئ. ما ورته وویل نه اکا د سمنګانو تر تخت رستم پورې ځو. که بختیاري وکړو نو تر مزاره پورې به هم لاړ شو. شپونکي بله پوښتنه وکړه له کوم ځای راغلي؟ نجیب ورته په ځواب کې وویل د همدې بغلان یو، دومره لرې مزل مو نه دی کړی. شپونکي اکا ته مې وویل چې شپېلۍ لرې که نه؟ په خندا یې د رمې په لور روان شو. د آس له خورجنې یې سور رنګ شپېلۍ راوویستله. په خپل ځای کېناسته. شپېلۍ په شونډو کې ایښوده. دا سندره پکې په ګونګو الفاظو غږوله. بیا کډې بارېږي پړې واچوئ اوښانو کې. څه وکړمه خدایه زړه مې بند دی په کوچیانو کې. بیا کډې بارېږي. فضا بل ډول وه. شنو درو او جلکیو د شپونکي دا سندره بیرته راغبرګه کوله. ټول ماحول رنګین رنګین وه. د میږو غږونه د شپېلۍ سندرې ته زړه راښکونکي رنګ ورکوه. ژیړ لمر په پسرلني موسم بنګینه شپېلۍ هر څه ښکلي وه. زړه مې د الوتلو وزرې شنې کړې. خیال مې شینکۍ سترګو ته نیغه ودروله. د شپونکي په ترنګینه شپېلۍ کې مې د شینکۍ کړس خندا لټوله. شپېلۍ غلې شوه. په غوږ کې ملا د شپېلۍ خوږ غږ ګونګېده. یاد راته تر څنګ شو. په غلي غږ یې راته وویل له شپونکي شپېلۍ راواخله لږ یې ته هم وغږوه. د شپونکي شپېلۍ زیاته ښکلې او ډولۍ جوړه شوې وه. شپېلۍ سوریو ته مې خپلې شپږ ګوتې ور جوړې کړې او دا سندره مې په ګونګو الفاظو کې وپیله. سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه، ګونګۍ شوې ولې نه وایي حالونه. زما لیلا د سپوږمۍ خور ده ځکه هر څوک د ښایست صفت کوي نه. ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایي حالونه. د شپېلۍ په ګرم ساز کې ډوب وم. نه پوهېدم چې د شپېلۍ راګ به په کومه روان وه. خو زه د خیالونو په نړۍ کې د شینکۍ مخ ته ناست وم. هغې په کافر ښایست کې هم ځان شیندلی وه. نجیب اوبه راوشیندلې. له خواږه خیاله یې راپورته کړم. یاد هم راغږ کړه چې عاشق صاحب پورته شه ځو. تا ته بیا شپېلۍ خوند درکړ. لویه لار مو پر مخ پرته ده. شپونکي په یو لرګي تکیه کړې وه. ویې ویل ته خو سم د شپېلۍ وستا دی. ما هم د سر په خوځولو ورته وخندل. له شپونکي اکا سره مو مخه وکړه. د سمنګان په لور روان شو. لاره ډېره لوړه او ژوره وه. د سمنګان په ښار کې مو له یو ځوان څخه د تخت رستم پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې به وي. ځوان د غره په لور ګوته ونیوله. ویې ویل د همدې لارې لمنه ونیسئ. نیغ مو د تخت رستم ته بیایي. همدا لار مو خپله کړه. ځای ځای میلې ګرمې وي. زما لپاره دا ماحول عجیبه وه. دا مې لومړی ځل وه چې دې سیمې ته راځم. د تخت په خوا کې له موټره ښکته شو. تخت حیرانونکی و. سم لکه په دیګه چې ګرد کاڼي واچوي او د کاڼي په سر د رستم تخت و. دا نقشه په یو غره کې پیاده شوې وه. له کوز اړخ څخه په غره کې د غار په څېر یو لاره وه او د غار په دواړو خواو کې تاخچې جوړې شوې وي. په همدې تاخچو کې ټول ودرېدو او د یو نندارچي په لاس منظورونه واخیستل. نور هم مخته لاړو. تخت د ختلو لار نه وه. له ګرد کاڼي تاوه شو. یو سخت لار مو وموندله. هغه هم د ګرد کاڼي مخ لږ ځای ځای ګرول شوی وه او د ختلو پیچلې لار پرې جوړه کړې وه. خو په یو قوي هوډ د تخت سر ته وختلو. لاندې ټول ښار لکه د لاس ورغوې داسې ړوند ښکارېد. داسې مو وانګېرله لکه رښتیا هم د پاچاهۍ د تخت په سر ناست یو. ما ته د شفیق مرید هغه سندره چې وایي د بلال خوږه اذانه سندره را په زړه شوه
چې سندرې انځور دې همدلته ریکارډ کړی وه. له تخت څخه راتاو شوم. دلته نه هېرېدونکې شینکۍ بیا را یاده شوه. زړه مې راته وویل چې ای کاش نن خو دلته یو ځای راسره وای. درنو اورېدونکو دا وه د ناول دریمه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم. هر چیرې چې یاد ښه د باد د مینې ډک ژوند ولرئ ښه وختونه.